وایه کنه السلام علیکم ملک صاحب خی جوړې ښه مواد راغلي دي ښه بس نجیب را سره دی او بس قسیم پسې ورځم هغه ته اواز کوم بیا درځم صحیح ده دا بس دا دی ورغلم صحیح شو السلام علیکم دا خو ډېر زبردسته کار وشو دا مواد راغلی او که نه چې په کور کې پراته دي راځه چې قسیم والله ښه دی زه صحیح ده ورځه قسیم ته ګیټ و سلام قسیم څنګه چلې قسیم جان خیر دی خیر خو نه وره ملک صاحب ټلیفون کړی مواد راغلي دي وایي ډېرې ته راشئ ها زه چې ځو نو زه چې السلام علیکم خیر دی مونږ خو تا پسې در روان وو خیر شه مواد راغلي ملک صاحب ټلیفون کړی و چې راشي دې ریله مواد راغلي یاره ماړه موږ دې هلته چې وګورې سپینې جامې او واسکټ او څه خبرې موږ له بیرا کېږي نه دا خو د غریبانو شی دی د جمعې ورځ د مانځله دی اچولي سړي موږ هم اچولي ولې غریب سړی به سپینې جامې نه اچوي څه ټول کلي ته پته ده او راځه په جامو خو نه راځه چې ځو راځه السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دلته مواد چېرته ورکړي دلته ورشه حاجي صاحب ته ورشم اول ناموش حاجي صاحب السلام علیکم حاجي صاحب پړې مشي خیر مواد پسې راغلي ښه روان شو دراواله لږ دلته دغه ورکړه لږ مخکې شه حاجي صاحب دا درې واړه به ویسم دغه هم ورکړه ورته الله هم خیرات قبول کړي حاجي صاحب الله مې عزت وکړه الله مې ژوندي لره بس حاجي صاحب نور خو څه نشته دلته لږ ودرېږه مالک صاحب ورو که که نه حق وباسه تصویر وباسه دلته لږ ودرېږه ما چا سره خبرې کولې دلته ودرېږه دغه ځای کې لږ دلته ودرېږه دغه لږ رامخکې شه لږ رامخکې شه ورسره دلته لږ صبر وکړه ښه موږ تصویران اخلو یو څو عکسونه اخلو بیا ترین کوم ښه ځه مهرباني الله هم خیرات قبول کړه داسې کار وکړه یو کس راپرېږده زیات مه راپرېږده دلته رش جوړېږي بیا چا ته ورکو خو داسې لینډ ودرو ما ته یو کس راپرېږده چې زه ورکوم هغه چې وځي بیا بل راپرېږده صحیح ده او دغلته لین کې ودرېږئ پوه شولې دغه ځای ته ورور لین کې شئ ښه همدغه ځای کې لین کې ودرېږئ رش په نه جوړوئ زه ورشم او زه یو کس ورشم تاسو نور دلته ودرېږئ ته ورکړه لکه دلته سامان راواخله لږ مخکې شو بله کاټن هم ورته کېده شاپر هم ورکه ورته وړی شي که نه یو ماشوم به دې راوستی روګاټه وړی شم دلته ودرېږه لږ لږ دې خوا سره وړه ځئ مهرباني ته راځه وراره ته راشه تاسې ودرېږئ ښه السلام علیکم ښه یې جوړ دي خیر دا دغه ورته کېده دا توړه ورته ورکړه بس کېده صحیح ده دلته لږ داسې ودرېږه سیده دلته لږ سیده صالح بھائی دا الګ تراشه ته ودرېږه بابا تراشه دا بابا را مخکې کلک بابا جی سلام شي څنګه یې خیر ورکړئ دې دا سامان را واخلې ورکړئ ورته توړه م ورته ورکړئ
الله هم خیرات قبول کړي. دا کاټن را واخله الله دې ډېر کاټن ورته ورکا کې دا ورته برا کاټن الله هم خیرات. باباجي کور کې د ماشوم څوک نو چې راوستي دی خو باروتی وس دا ورته ورکا دا شاو دا لګ لاس کې ونی باباجي دا سي دسه لګ ودرېګا واخلې لګ یو دوا عکسونه واخلې. اجي صاحب زه خو عکسونه نه وکاږم، دا عکس خو ما خوښ نه دی. لګ صبر دا خیرات خو ته مال راکې نو عکسونو د پاره راکې، دا خو د خیرات کار دی، تعالی به اجر الله پاک درکړي. ته ما نه که صبح سیدانو سی شو دا خو زما ټوله دنیا ګوري چې دا ولاخه خیرات خور دی چې مال دې خیرات زکات راکو هر شی چې راکو الله دې ستا خیرات قبول کړي، خو چې الله پاک سره اجر دی. بس خو هیڅ معنا نه لري. بس مو باسي بس تا ته بنو دا خو ریاکاری کې بس نیو باس باباجي نیو باس بالکل به نو باس بالکل یو تصویر مونږ باسي یا کس نو باس خپه نشي. خیر دی ته خپه نشي باباجي کوم خام خش الله مرش فرام شو خیر دی هي ورکې دې دا سامان را واخلای توړه را واخلاو کې دا ورته الکه تصویر مسیر به یو قسم ناخلی ښا او بس تصویر مسیر به ناخلی تصویر ته بس باقی حاجت نشته. صحیح شو ضرور مهرباني کوم خام خش الله مرش کوم خام خش السلام علیکم څنګه ورخی خیر دی ورکې دا ته سامان را واخلې توړه مرته ورکې لږ ور مخې ورکه ورته کاټن ورته کېده شافر مرته ورکې زی په مخ هم غش الله مرش صالح نور څو خو نشته پاتې خو څوک نه ښځه راځه بس راځه بیخي څوک پاتې نه و که نه زه راځه ودرېږه یاره هسې یو سوچ راغی صالح وختیا بابا راغلی و مونږ خو د شروع نه د عکسونه مکسونه اخیسته ولا چې رښتیا خبره ماته هم خوند نه راکوو که نه وارثه او ښه خبره نه ده چې د عکسونه مونږ وباسو ولې چې د دې اجر چې دا خو الله سره دی که نه یو څو کسانو نه م واغسته د هغې د الله معافي وکړي مونږ له او نور خدای شته چې ما وروسته چې سوچ پې وکړو بابا ماته داسې خبرې وکړلې چې یاره بس ماته خوند نه راکوو که نه او زما ټولو وروڼو ته هر هغه چاته چې څوک کومک کوي او چې چا سره کومک کوي هغې ته زما دا میسج دی تصویر مو وباسئ عکس مو وباسئ په والله کې دا پخه راځي دا هیڅ فایده نه لري دا مونږ چې کوم وکړو د دې الله نه معافي غواړو بقایا مونږ چې د عکسونه وباسو دا خو زمونږ شخصي کار و یعنې مونږ د شخصي او څه چې راغونډ کړی او هغه هم خلکو ته ورکول که هغه خلک یې کوي چې ویډیوګانې کوي یا عکسونه وباسي نو هغې ته خو د بار ملکونو نه خلکو روپۍ رالېږلي دفتر چلی یا بېل حسابي مثلا درته یم که هغې وکړي نو څه مشکل نشته خو زمونږ خلکو ته چې مونږ شخصي روپۍ راغونډې کړې وي شخصي م یو شی راوړی او شخصي م د کلیوالو ته ورکول دا نه دي په کارونه تاسو ته م ویم چې دا شی مه کوئ وسلام